بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې یو چاته مې دکان په کرایه ورکړي د یو کال دپاره، او ما ورته وویله چې که دې د یو کال د مخه پرېښوی هم به پوره کرایه راکوي د کال. ډول بلکل صحیح ده. اوس چې دوی د کال د مخه پرېږدي، اوس پوره کرایه نه راکوي. ایا زما حق دی او که نه؟ فتاوی حقانیه جلد نمبر 6 صفحه نمبر 201 هغه لیکلي دي چې تا څنګه معاهده ورسره کړې ده، حق خو ستا ټوله دی چې د ټول کال کرایه در. البته که چیرې دوی دغه دکان یو د داسې شرعي عذر د وجې څخه پرېږدي چې د دې بیا پرېښولو بله چاره نه وي، نو بیا حق نه لري چې د کال کرایه ځنې واخلي. په حواله سره د امداد الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 308. که چیرې دوی هسې دکان پرېږدي، نو چې څنګه معاهده سوې ده، څنګه شرط تا ورته ایښي دي، هغه د پوره کال کرایه به درکوي چې هر څو وخت تا ورسره ایښي دي. که چیرې دوی یو شرعي عذر لري چې د هغه بغیر پرېښولو بله چاره نشته، نو بیا حق نه لري چې د کال د ځنې واخلي. والسلام.